سوال نه پیدا کیږي چې سیاست په تکلیف کې دکاندار دی خوشاله سوال نه پیدا کیږي چې کامل بیانیه مشرتابه دي په تکلیف وي او ځمندار چې دی هغه په ځمنداري باندې خوند اخلي دا پولیټکس هیڅ کله هم دا نه لري سوی دا د کام ناتار دی دا په کام راګرځي زه دا پیغامونه سوال یې چې تاسو ټول د ما وتلی یاست هر نوم چې د باندې پروت دی نو دا ټول د دې باچا خان د فکر څه وتلی دي په غرور دا خبره کوو زما د پلار نیکه آسونه له کومه ځایه تللي دي زه خپله ماضي ستایمه ولې د نن کول ته څه کول پکار دي هغه څنګه چې تاسو یې مسخرې بولئ هغه څنګه چې ټول عمر د شیدو پر کپ باندې ټول عمر تېر پر وکړ ناست دی هغه څنګه د خپلو نهرو لپاره چې کوم اتفاق او اتحاد د نهري سیستم په خلاف راوکړي لا هم پکې ګډو وزیر هم پکې ناست و میر هم پکې ناست و معتبر هم پکې ناست زه یو سیاسي کارکون پلیس زه په خپله ماضي پښېمانه نه یم خو البته د موږ سره چې په کوم کچه اتفاق او اتحاد ورست پکار دی شاید هغه موږ هغه نه یو پکې پاته سوي خصوص د عوامي نیشنل پارټۍ دا خبره په هغه وخت کړې وه چې ای مرور ورو خپل کور مه پرېږدئ د یو احترام او د عزت دا د انصارو خبره چې ده دا تاسو چې د مکې مهاجر غوندې بولي دا دوکه ده او دا دوکه 45 کاله هغه خلکو سره هم وفا نه وشوله چا چې دلته په ایفسي کې شامل شو چا چې دلته د دوی سره ترخاداره وو حزبونه وو که اته وو کې هلته مو خلک په موټرو په هلیکاپټرو په دې کې راوړل او دلته مې آبادول دا داسې مثال و لکه پرون چې دلته یو رژیم و په پاکستان کې دا یا په زور یا پر حق یا په ناحق دا بدل شو نو آیا د دې وطن د خلکو هندوستان و ایران و افغانستان ته کډې وکړې دلته دغه بدلون بار بار سوی دي د نواز شریف په شکل کې د بېنظیري په شکل کې را اوسنی راواخله نو موږ پوښتنه دا کوو چې زموږ سره کوم ګاونډي ملکونه دي څوک چین ته ولاړو څوک افغانستان و ایران و هندوستان ته ولاړو چې دلته ډېر بد حال دی لہذا د موږ خپل ملک پاته شو بعین یې دغسې یو حالت په افغانستان کې دننه یو بدلون راغله او د دې خلکو او د هغه وخت د دې قومي مشرتابه بالخصوص د عوامي نیشنل پارټۍ دا خبره په هغه وخت کړې وه چې ای مرور ورو خپل کور مه پرېږدئ د یو احترام او د عزت دا د انصارو خبره چې ده دا تاسو چې د مکې مهاجر غوندې بولي دا دوکه ده او دا دوکه 45 کاله هغه خلکو سره هم وفا نه وشوله چا چې دلته په ایفسي کې شامل شو چا چې دلته د دوی سره ترخاداره وو حزبونه وو که اته وو هغوی هم چې دلته څومره وخت تېر کړي چې لاړو د هغو د دوی دا قربت نه وسو نو نن هغه مزدور کار افغان ورور چې هغه په سرخاب وو په سرانان وو په ګلستان وو په دې کې ژوند کوي چې د دوی د هغه راغلو سرتیرو سره هغه عمل وسو یو یې څنګه مړ کړو بل یې څنګه مړ کړو بل یې څنګه چاته په حواله ورکړو هغه د ملا ضعیف وو هغه د شیر پنشیر احمدشاه مسعود سره چې کوم عمل وسو نو دا په تاریخ په اوږدو کې دا خبره مسلمه وه چې په افغانستان کې زموږ د طرفه دغه مداخلت د خپلو ګټو دپاره وو او هغه ګټې اوس هم دوام لري نننی درې کاله مخکې چې بیا په افغانستان کې بدلون راغله زموږ دې ریاست دلته کیمپونه پرانستل نوي کیمپونه یې جوړ کړو چې افغانان به بیا راځي په لویه کچه او هغه پاتې جوړ افغانستان به بیا نړېږي او د دنیا څخه به ریال و تومن و ډالر دا راځي
او موږ به د راغلو افغانانو ته یا دال یا غوړي یا بره په لاس ورکړو او نور شتمنۍ چې دي هغه بیا د اسلام آباد د مضبوطۍ دپاره یې خو هغه غرم ته ورنسوله. په دې باندې موږ ته چې نن څومره تکلیف رسي د دې افغانانو سره چې کوم چلند روان دی همدومره تکلیف هغه وخت و چې دوی د خپله کوره په موټرو او په هلیکاپټرو دلته یې آبادول. نو دا موږ ټولو ته په دې غور او فکر پکار دی چې دا کوم څه روان دي دا د یو چا د ګټو لپاره روان دي. هغه ګټې پرون د آبادۍ په شکل کې وي او نه د بدبختۍ په شکل کې دي. ورسره زموږ د کامي وسیلو شتمنۍ لوټلو دپاره زموږ دا لوټل چې دي دا د شپږ اویا کالو څخه دوام لري. زموږ هغه اوبه چې دي د واده په نامه د موږ څخه اخیستې دي، هغه بجلي چې د پښتنو په اوبو جوړېږي د واده په نامه چې کومه SIFC د تېرو شپږ اویا کالو څخه روانه ده، دا هم هغه رنګه دوامداره ده چې نن په دې قراردادو کې د زمیندارانو د فصلو دپاره اوبه او بجلي نشته. دا بجلي زموږ ده او زموږ بجلي دي د هغو ته. د دې وطن که پښتونخوا ده که بلوچستان دی، د دې ګیس پټرول د PPL په نامه د مالي په نامه مختلفو کمپنۍ په نامه باندې زموږ د دې وطن شتمنۍ لوټل کېږي وړل کېږي او چې څه پاته دي د هغوی دپاره هم دا زورور دي چې دا په اتم فبروري 2024 کې کوم منیجمنټ وکړي، دا چې په دې ملک کې د ووټو د جمهوریت په نامه کوم کړواړ وشو، کومه سرمایه چې ولګېده د هغه سرمایې د پوره کولو دپاره د هغه منیجمنټ د عملي کولو دپاره او یا چې دا نوې اصطلاح ده چې هارډ سټیټ، په هارډ سټیټ کې دا ټول شیان موجود دي چې نه به د شتمنۍ خاوند یې، نه به د وسیلو خاوند یې، نه به د غږ خاوند یې، نه به د احتجاج خاوند یې. دا که چېرې تا کوه نو د تاسو ستا هغه اسمبلۍ به هم ته به پکې نه یې، په هغه قامي اسمبلۍ کې به هم نه یې، په هغه سینټ کې به هم نه یې. لهذا دا ټول د دې سیاسي ګوندونو در مخ دی او دا سیاسي ګوندونو د دغه خپل حق چې د دوی څخه قبضه شوی دی بېرته قبض شوی دی. د دې زورورو سره په دې شپږ اویا کاله کې صرف د مرګ د لارې نه په هر اړخ کې دلته خلکو ډېره اوږده مبارزه کړې ده. زه د یو سیاسي کارکون په حیث زه په خپله ماضي پښېمانه نه یم، خو البته د موږ سره چې په کوم کچه اتفاق او اتحاد غوښت پکار دی شاید هغه موږ هغه رنګه نه یو پکې پاته سوي. یعنې دغه راټولېدل نن دلته په دېرش شل اته اتې نیم نه لکه آبادي کې او د دې خبرې سره اړه لرونکي خلک چې په کم تعداد ناست وي موږ یا زه د نن ورځې احتجاج سره د افغانو کډوالو د راتګ کتن توقع نه لرم. نن چې دی د کوره راوځي خلک ورته ولاړ دي، نن به بیخي دی نه و. خو دا هم یو تریخ حقیقت دی چې په دې ۴۵ کاله کې دا راغلي افغانان که په پښین کې وو، که په کوټه کې دي، که په ژوب و پېښور کې دي، د دې کامي بیانیې سره دا ګډون هم د نشت برابر ثابت شوی دی. نن زموږ حالت دا ده چې د دې ضلعې د یو نوټیفیکیشن چې هغه د سرکار د طرفه ایشو شوی یو نوټیفیکیشن دی، موږ ټول یو خلک یو خیل یو ژبه یو کلچر خلک پراته یو. زموږ یو ضلع 2000 سوله 3 کاله 3 کاله کېږي د تمام تعلیم حاصلولو باوجود وکړو چې د دې د نږدې آبادۍ په حیث
نن دغه مسله د نن پورې زموږ په دې منځ کې دغسې پاته ده. زموږ په مقابله کې دوې درې ځلې نورو خلکو جوړې کړې، ډېر لوی لوی نومونه او ډېر لوی لوی ضد یې و، ډېر لوی لوی سرداري و، نوابي و، ریاستونه یې مسله وه. هغوی هغه خپلې ضلعې ډکلیر کړې، ضلعې هم جوړې شوې، تحصیلونه یې هم جوړ شو. زموږ دغه په خپله کې چې مقصد دی په دې باندې هم ورسره د ګونده واخې د ټولنې واخې دا ټول ژوند ژواک زموږ دې ملګري په آخر کې په قرارداد کې وایي چې تاسو بله ورځ دا غږ موږ د دې ځای لرې کوي، دا خلک ډېر په تکلیف دي. سوال نه پیدا کېږي چې سیاست په تکلیف کې دوکاندار دې خوشحاله وي. سوال نه پیدا کېږي چې کامل بیانیه مشرتابه دې په تکلیف وي او زمیندار چې دی هغه په زمینداري باندې خوند اخلي. دا پالیټکس هېڅکله هم دا نه دی شوی. دا د کام ناتار دی، د هغه په کام راګرځي. زما سره زما ترانسپورټر چې نه لري، زما سره چې زما تاجر او دوکاندار نه ودرېږي، زما سره چې زما هغه وګړي چې د هغه دپاره دا سیاسي کارکون جیلونه وهل ټکول، په بدن کې میخونه نښلول، سر پکې بایلل، او چې د دې سره دا کام دارنګه راکام نه شي، نو که دا د څلورو پایټو مسله ده نو د څلورو پارټۍ حاضري خو دغه ده. که دا صرف د دې راغلو خلکو مسله ده نو د دې راغلو خلکو سره خو دغه خلک ناست دي چې وایي دغه خلک دې خبرې ته اورېدلو ته تیار دي. 8.5 لکه آبادي د دې سره اتفاق نه لري. زموږ په مقابله کې موږ ډېر په غرور دا خبره کوو، زما د پلار نیکه آسونه له کومه ځایه تللي دي. زه خپله ماضي ستایمه، ولې د نن کور ته څه کول پکار دي. هغه سندۍ چې تاسو یې مسخرې بولئ، هغه سندۍ چې ټول عمر د شیدو پر کپ باندې ټول عمر تېر پر وطن ناست دی، هغه سندۍ د خپلو نهرو لپاره چې کوم اتفاق او اتحاد د نهري سیستم په خلاف راوکړي، ملا هم پکې ګډ و، وزیر یې هم پکې ناست و، میر یې هم پکې ناست و، معتبر یې هم پکې ناست. زموږ د احتجاجونو موږ تر ننه پورې تر دې ګرداب نه وتلې چې زه دې احتجاج ته په دې نه راځم چې په دې کې پلانۍ پاټۍ ناسته ده، نو زه نه راځم. زما نوم جلا، زما مشران جلا، زما د انتخابي نقشه جلا، نو ستا د ما سره وروره نوره څه بدلتي پاته ده؟ که دا پیمانه ته په ریچارج دی نو دا ټول د دې باچا خان د فکر څه وتلي دي. آیا د عوامي نشر پارټۍ د یو کارکون په حیث په دې سټیج دا څومره مشران ذمهوار ملګري ناست دي؟ زه دا پیمانه درښودلی شم چې تاسو ټوله د ما وتلي یاست. هر نوم چې در باندې پروت دی خو دا حقیقت نه دی. دا به پراخدلي غواړي، دا به د سیاست سره، دا به د خپلې نظریې سره یو کمیټمنټ غواړي. زه د دپشن په مسله کې په دې خاطر نه راځم چې که دا جومات وي نو زه نه راځم، که دا جومات وي بیا زه راځم. دا زموږ د مسلو کتل نه دي. او هر هغه خبره چې بندوبست نه لري، زما په خیال که پرون خلک په خطاوتو نن ډېره مشکله شوله چې زه راسم په دې سټیج باندې هغه خبرې وکړم چې د هغو عملاً هېڅ ګنجایش نشته. هفته مخکې په دې پرسکلب کې یو سیمینار و، هم د دې افغانو کډوالو په حواله خبره کېده، نو یو مقرر د دې حاله پکې لاړو چې موږ د دې ملکونو سرحدات نه منو، موږ مسلم امه یو او دغه فلسطین کې مشکل پیښ دی، په کار راغلی چې موږ ټول د دې ځایه اوس روان شو. نو ما له دا مسلم امه چې دا کومه ته خبره کوي پرون خو دې دا خلک خطا ایستل، ته نن ما ته راثابته کړه د دې ځایه روان شم مکې شریفې ته چې زه پاسپورټ نه جوړوم، ویزه نه اخلم او زه ځم خپل حج کوم. زه دا تصور نه منم چې بارډر دی او ملک دی او ملکونه دي. مسلم امه خو دې ته وایي ته دا وکړه مدینې ته روان شو، ته زه د پاسپورټ غواړم، د جهاز ټکټ کوم او زه ځم خپله درود و سلام وایم پر هغه حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې د مسلم امه تصور لري. د مسلم امه تصور خدا دی چې بارډر نه وي،
او ټول مسلم امه وي. لہذا که زموږ مذهبي ګوندونه دي او که زموږ قام پرست ملت پال ګوندونه دي، دا به د مځکې پر سر هغه حقیقتونه مخ ته ږدي، بیا به یو قدم مخته په وړاندې تګ ممکن دی. داسې هېڅ نه ده. هر وخت مشرتابه په خپل مشکل کې خپل لاره ټاکلې ده او هغه وخت یې ټاکلې وه چې نه موبایل و نه موټر و نه جهاز و نه معتبرې وې. په هغه وخت کې خلکو تکل کړی دی. لہذا دغه تکل به سیاسي کارکنان، دغه تکل به سیاسي ګوندونه، مشکلات به منم ډېر وي. د دې باوجود د خپل قام، د خپل وطن، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل اقدار او روایات پالنه د ما یو واخې دلته دا ټول تر ما راغلي ټول سیاسي کارکنان چې په هره کچه د موږ لوړ خلک دي، د دې ټولو ذمهواري ده چې پر دې وطن روانو پیښو باندې خپل غور او فکر سره شریکي او د روانو حالاتو مقابله وکړي. خدای دې وکړي چې ما ستاسو ټیم ډېر مې اخیستی. ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ.